استرالیا بیګ باش لیګ څخه وروسته راشد خان چیرته لاړ او د ملي لوبډلې لوبې له آیرلینډ سره کله پیلیږي؟ دا ټول معلومات په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ، که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د افغان کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی توپ اچوونکی راشد خان د استرالیا په بیګ باش لیګ کې له لوبېدو وروسته تېره ورځ د عربي متحده اماراتو له ملي لوبډلې سره یوځای شوی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې به په متحده عربي اماراتو کې د آیرلینډ له ملي لوبډلې سره 3 یورځنۍ لوبې وکړي. په تېر شوې چې د یادې لوبلړۍ لومړۍ لوبه د روانې جنوري میاشتې په 21مه، دویمه په 24مه او دریمه لوبه په 26مه نیټه وشي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې راسره شریک کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.